اوكې بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مو درس په څه شي کې دی ټاسک بار کې راځي موږ کړو د ټاسک منیجر پاتې شو سیدا پر ټاسک منیجر کې اړوند موږ سره شي دی هغه پروګرامونه دي چې د کمپیوټر کې اوس فل حال چلیږي سیدا دا اپ اور دی دا اوس موږ دلته ان کړی دا تاسو ویډیو چې کوم دا اپ اور دی سمارا دا اوس روان دی چلیږي زموږ په دې کمپیوټر باندې سیدا نو دلته ګوره موږ سره خې چې سی پی یو دا سی پی یو موږ سره څومره سی پی یو اصل کې پروسیسر ته ویل کېږي سیدا د دې هغه پروسیس چې سره کوي هغه سی پی یو را سی پی یو څومره مصرفيږي اوس په 8% میموري ریم چې ورته ورکی دا و یو 1.5% سره مصرفيږي ډیسک او حافظه او نتورک او جی پی یو دا څومره مصرفيږي سې شو نو دا دومره ساحه دی نیولې دا پاور یوزج وای دي څومره انټرنیټ ته سوري دغه د بیټری څومره یوز کړي دا ورته وای ویری های ډیر زیاته دی استعمال کړي دا سې شو او پاور یوزج دی دلته هم سره پاور یوزج خې سماره نو دوی ډیر زیاته استعمالوي په الحال سي شو پاور یوزج ډیر زیات دی مایکروسافټ ایج ګوره دا هم ما د دې ځنه اوپن کړی چې زه دا د دې ځنه کلوز کوم ګوره هغه ځنه هم در سره ختميږي سیدا ګوره وای څنګه شو ختم شو کنه اوس موږ سره دغه مو هم اوپن کړی دی چې تاسو سره دا ختموي راشه دې ځنه انتاز باندې ګوره در سره پر کارول کیږي دا د دې لپاره کارول کیږي کنه چې کله تاسو یو پروګرام خلاص کړئ او هغه دلته دې باندې کلیک کوئ دې ځنه نه بنديږي سیدا نو تاسو بیا دې ځای تراتله تاسو بار باندې کلیک کوئ چې تاسو بار باندې ویل دي شارټ کټ به چي دي کنټرول شیفټ اسکیپ چې شي کنټرول شیفټ اسکیپ باندې چې کلیک وکړئ دا بر سره راشي سي شو کنټرول شیفټ اسکیپ ورته براشه کنټرول شیفټ او اسکیپ بواخلي سیدا دې سره چیر سره کار شي ټاسک منیجر بار سره کار شي سمرا وګورئ غاړي دلته د وینډوز ایکسپلورر سره کار ملري سیدا دې سره کوشش مکوئ مثلا چې تاسو دغه یو د دې وظیفه ختمه راین کلیک دلته به وکړئ دلته انتاز باندې وکړئ چې دلته دې کونج کې ګرته انتاز کړئ رائټ انتاز دا بر سره دا ختمه یې سیدا چې پروګرام خلاص کړو انتاز کوئ د دې ځنه ختمولای شي په دې باندې پوه شئ اوس که چیرې زه راشم دلته ټاسک منیجر ته راشم او دغه وینډوز ایکسپلورر دی که نه که دا مې انډ ټاسک نو معنا دا زموږ کمپیوټر وینډوز خرابوي انډ ټاسک اوس ته لږ راشه چېرته به ښکاري چې شته پکې نشته که نه یو څه نشته یو ځای ته داخلېږه ډسپیسي شوله هر څه لاړل ختم شو سیدا هغه هر څه چې پکې ولا هغه څنګه شروع وینډوز لاړو هله دا یو چل غونډه دی چا سره کولای شي سیدا اوس به بیرته څنګه راولې طریقه هم ذکر لکنه دا خرابولې اوس به بیرته څنګه کنټرول شیفټ اسکیپ واخلې چې کنټرول شیفټ اسکیپ ټاسک منیجر در سره راخاره کیږي راخاره شو کنه چیرته راشي دلته فایل ته راشي فایل کې چیرته راشي رن نیو ټاسک ته راشي دلته راغلی کنه دلته ولي کې ایکسپلورر چې شي ایکسپلورر دلته ولي کې انټر باندې کلیک کړئ تاسو راشي چې بیرته چې کوي راغلي دي هر څه بیرته راغلی نو وینډوز مو بیرته راډاونلوډ کړل سیدا دلته معنا دار چې دا وینډوز مو ختم کړو وینډوز مو بیرته پی راډاونلوډ کړو خدای چې تاسو کمپیوټر کې ډیر زیات وکړئ شیټس وینډوز هرته وਹੀ ګوره ډیر زیات مکوئ سیدا پورا پروګرامونه ټول د بیرته ران کړل دی باندې پوښی ګوره ځنی وخت شي دې ځکه وی ځان سره دا ایکسپلورر کې چې دې ځکه نو بیا د لاندې بیخ تر راغلی وی ګوره وینډوز ایکسپلورر د دې ځنه مختمول شي بل خبر د پرفارمنس او پرفارمنس کې سی پی یو د سنټرل پروسیسینګ یونټ یو څوک چې درته وایي چې موږ سره د کمپیوټر چې کوم یو دی دا زغواړم معلوم کوم چې دا څوم جنریشن دی یا موږ سره دا کوم یو کمپیوټر دی سیدا نو ګوري تاسو به دلته چیرته راشي د ټاسک منیجر ته راشي دې ځنه دا چک کولای شي تاسو سیدا اوس ګوري دا تصویر مانر تر واخصم په دې تصویر کې څه معنا دا لومړی انټل د تحقیق دا انټل آر دا انټل آر معنا دا راج انټل کمپنی دا او دا آر څه معنا چې دا څنګه موږ سره ريجستره ده چې ريجستره ده انټل کمپنی را سره ريجستره ده بل خبره دا کورس دي چې کورس دي ګوره موږ سره چې کنه فور ایگزامپل دا پروسیسر تاسو فرض کړئ چې پروسیسر دا پروسیس چې کوي کنه دا کمپیوټر کې چې ټول چې کېږي دا د پروسیسر کوي چې کوي عمل دا پروسیسر په کوي نو دا کورس دي کورس اوس موږ سره د پروسیسر کې دنه دغه زینه دي موږ سره سې نو کور i5 معنا څو کور دی را i5 دی چې دی i5 و د دې نه مراد دا دی چې فور ایگزامپل دا موږ سره پروسیسر دی دا موږ سره شي دی یو پروسیسر دی دې کې موږ سره څو کور دي 15 کور دي را سره زبراشم 1 2 3
او دا دی څلور او دا دی پنځه کور شول سره صحیح شو 1 2 3 4 5 شول کنه صحیح ده نو موږ سره چې 5 کور راغل معنا دا چې دا پروسیسر خره څنګه لري خره کچیر دلته لغه شپږ ول ول لاس راتول نو دی وو اته څخه هغه د 5 څخه هغه وو اته خري ځکه چې دا وسته معنا لري کله چې تاسو د کمپیوټر باندې زیات کار کوئ نو دا یو خانه بر سره ونیسي دا یو کور به ونیسي چې بل کار به کې هغه بل ته ورځي صحیح شو چې بل کار به کې دی بل ته ورځي چې بل کار به کې دی ته ورځي بل کار به کې دی ته راځي کچیر دا تاسو سره کم وي خو دا کار به نه کوي درته کنه کچیر ته کوي مثلا موږ سره 2 دی یا 3 دی مثلا موږ سره دا یو شو دا 2 شو دا 3 نو لومړی کچیر ته یو کار به کې دا لومړی ونیو به دویم ونیو به دریم ونیو نو دریم ته بل کار درته اجازه نه درکې په یو وخت کې معنا دار ته نور شان پین نشه خلاصونه سیدا خلاصونه شي ډیر زیات لوډینګ وکړي چې وکړه سره لوډینګ وکړي نو دا غوي کنه چې کمپیوټر می واخصه کورای 5 می واخصه کورای 7 می واخصه سیدا نو هغه کور دغه ځای کې گایز بل خبره د جنریشن د چیرې موږ سره جنریشن اصل کې د کمپیوټر نسل ته ویل کیږي سیدا نو نسل به څنګه معلومو نسل به دغه اول حروف نه معلومو چې نه به معلومو دي اول حروف نه دا څوم جنریشن دی اتم جنریشن دی څوم دی اتم د سی باندې وای چې 8315 جنریشن دی سیدا ځکه چې لا تر اوسه پورې 12 جنریشن خپل نه دی راغلی سمارا فقط بدل تاسو ګوري د لومړنۍ حروف به تاسو ګوري چې لومړنۍ اتلی کنه لس وای یو کس کوی لس نو بیا خو یو جنریشن راغلی خو هغه تم پیږي دومره کنه چې یو جنریشن سره کوم کمپیوټر دی سیدا نو موږ سره لسم جنریشن راغلی دی باندې پوه شئ معنا دا راګه چې تاسو ته څوک وای چې دا کمپیوټر ته لګ ماته اوس کومس کمپیوټر راځي سورې چې لري څو موږ سره څو کور لري کورې څو دی جنریشن سم دی نو انټل کمپنی دلته ولا تاسو منیجر ته پرفارمنس سمراشي وای انټل کمپنی دا کورای 5 دی اتم جنریشن دی موږ سره صحیح شو او د سی پی یو سپیډ دی پروسیسر سپیډ دی چې څومره پروسیسر ګورې دلته اوس دا پروسیسر لګیا دی کار کوي سره صحیح شو پرې باندې پوه شئ بل خبره میموري کې موږ ته ریم خای چې خیر ریم 2 جی بی ریم لري 14 جی بی ریم لري 2 جی بی لري 14 جی بی سیدا یو کله کمپیوټر ریم ته معلوم کو 2 جی بی لري نو چیرته راشه ټاسک منیجر ته راشه کمی ټاسک منیجر کې پرفارمنس ته راشه ته میموري ته راشه میموري کې دې ځنه تاسو چک کولای شئ صحیح شو 2 جی بی ریم در سره لري سیدا بل ډیسک دی ډیسک اصل کې اس اس ډي او ایچ ډي اس اس ډي ایچ ډي نه خله دلته شی تاسو ایچ ډي لیکلی یا اس اس ډي لیکلی خو اس اس ډي کوي د ډیسک اصل کې د کمپیوټر ترمنځ ارتباط چې کنه یا ډیټا چې تاسو پروسس کوي یا د کمپیوټر څخه ډیټا راوړي نو بدل ته څومره سپیډ کې در سره راورسي دا اس اس ډي کار دی ایترنت او دا تاسو کې شاید نه وسی بل جی پی یو به کوي ګرافیکل چې شی دی مختصر شو دا جی پی یو چې کومه مختصر دا تصویر چې را سره خای دا څنګه دې ځنه تاسو معلومول شي د کې به یو یو ایچ ډي دی یو اف ایچ ډي دی ګوري یو ځان د ایچ ډي دی یو یو ایچ ډي دی یو اف ایچ ډي دی او یو 4K دی یو 8K دی سیدا ګوري یو اف ایچ ډي ځان د ایچ ډي هغه کم کوي دا بیا ورته اف ایچ ډي معنا فول ایچ ډي سیدا دا نه ایچ ډي څخه قره بیا یو ایچ ډي دی چې دی یو ایچ ډي بیا د فول ایچ ډي نه قره صحیح شو یو ایچ ډي معنا الټرا ایچ ډي سیدا دا بیا د فول ایچ ډي څخه قره بیا د 4K دی 4K بیا د یو ایچ ډي څخه قره بیا هغه کې موږ سره 8K دی 8K بیا د 4K نه جګري نو 8K بیا ډېر ټابلیټ زیاتره هغه تمنه کې تاسو ګورئ 8K تصویر او دا تصویر تاسو لیدلې وي سیدا نو 8K ډېر کوي وي پرې باندې پوه شئ بل خبر اپ هیستوري په دې کې تاسو لا تاریخونه ګورئ د دې شي یا ګورئ چې څومره اپډیټس یا څومره وخت د دې کېږي چې دا سی پی یو له خوا څخه چلول کېږي دې ځنه معلومولی شي سټارټ اپ مثلا کله چې تاسو کمپیوټر ولګوئ که نه یو څه ډاریکي پې راښکاره کېږي که نه مثلا موږ کله کمپیوټر وکړم دا سمارټ اپ پې راښکاره کېږي زه غواړم دا ډسیبل کړم رایټ وکړم ما تیار ډسیبل کړی خو د دې دننه بیا سیټینګ دی دلته به تاسو راځئ اپاور دی که نه یا ما سره بل دی فار ایگزامپل اډاپ ریډر دی دا مثلا چې کله کمپیوټر ولګوم په خپله را کېږي نو ټایم رایټ وکړه راشه دا څنګه کا ډسیبل کا په خپله دې نه راښکاره کېږي ماته یو دم دې خپله نه خلاصېږي راسره تر څو چې زه وغواړم د هغې نه وروسته بیا ما سره څنګه شي خلاص شي په دې باندې پوه شئ بله یوزر په دې کې هغه استعمالوونکي چې کوم یو استعمالوونکی را استعمالوي وایي دا جی سی ایس دغه استعمالوونکی دی سی پی یو دومره استعمال کړی میموري دومره او دا داسې د دې معلومات درکوي ډیټیل د دې په باره کې بیا پوره معلومات درکوي چې دا سی پی یو او د دې معلومات انیبل دی ډسیبل دی د اپلیکیشنو رننګ دي سسپینډډ کې دي او سروسز کې موږ سره شي ښیي د دې کې هم همدا اپلیکیشن یا کوم پروګرامونه چې چلیږي دا موږ سره ښیي د دې سره زموږ ټاسک منیجر هم ختم شو انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به ترې نه کویک ایکسس مینیو وایو